بسم الله الرحمن الرحیم. اول د هر څه د مخه د سوسایټي د ادارې اسسټنټ پروجیکټ منیجر داود خان کاکړ صاحب، مونیټرینګ افسر علم خان صاحب او توکیر خان درانی صاحب، محمد نعیم وفا او شعیب خان او دارنګه زموږ د کام او د دې کیم ساتونکي او پالونکو مشرانو او د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اول زده کوونکو یو کار به موږ سره کوو، ارام به سره کښېنو. اول خبرو ته به غوږ نیسو، څوک چې خبرې کوي باید تاسې ارام شئ. نن دا کوم چې زموږ پروګرام دی، دا پروګرام چې موږ تاسې خپل په لهجه یا په خپله ژبه یې سره ووایو، یو د زده کړې دپاره دی او دویم د ښوونکو د نړیوالې ورځې چې ورځ یې مخکې تېره سوې وه، خو اوس د دفتر د بوختیا د وجې او د ډېرو کارو د وجې څخه نن لمانځو. خبره دا ده، زه به د سرانانو د تعلیم په اړوند باندې دا د سوسایټي ادارې او دلته د میډیا ملګري ډېر راغلي دي، شبنم صاحب دویم راغلي دي او جی نیوز او دا نور کوم پاکستاني چینلان چې دي هغه هم راغلي دي. زه به دا زموږ د سرانانو د تعلیم پرمختګ او کوم مشکلات چې دي دغه به ستاسو مخ ته کښېږدو. کله چې په افغانستان کې د روس او امریکا یا سوړ جنګ پیل شو، زموږ دغه مشران چې شاته ناست دي دغو د افغانستان څخه هجرت راوکړي، دلته ورور هېواد پاکستان ته راغله، څوک ایران ته ولاړل. د نړۍ دا ګوټ پاته نه شو چې موږ افغانان هلته کډوالۍ ته ولاړو. خو دلته چې زموږ سرانان تاول دا زموږ د کیم خلک رانله، دا بندي پشتل خان ورته وایي، د پښین سره جوخت دا سیمه ده، دلته دا زموږ خلک میشت شول. بیا یو کال دوه کاله څخه وروسته بیا دا کیم منظور شو. په 1980 کې به دغه کیم کې اولنی ښوونځی چې جوړه شوه یا اولنی سکول چې جوړ شو دغه 12 نمبر سکول جوړ شو. د هغه څخه یو کال بیا وروسته 14 نمبر سکول جوړ شو. هغه ټیم دا زموږ د ایجوکیشن پروجیکټ د پاکستان د سفران وزارت لخوا چلول کېدی. دغه سفران وزارت چلوي، په هغه ټیم کې تر 5م صنفه یا تر 4م صنف پورې دوی په تر 1990 پورې زده کوونکي راورسول. د وادیا څخه تر 90 پورې تر 4م او 5م صنف پورې شاګردان راورسول. بیا په 90 کې هلته د نجونو تعلیم یا د هلکانو تعلیم یو خو غربت و، کډوالي وه، ژوند د صفر څه شروع شوی، خلکو دومره زړه نه ورته ښه کوي. په 1990 کې د کوچنیانو د ساتنې او روزنې اداره چې کوم ده یا سیو د چلډرن، دا اداره په 1990 کې زموږ د بلوچستان کې چې 10 کیمپه مخکې 12 کیمپه وه، 10 کیمپه وه، د دې د تعلیم پروجیکټ دوی په غاړه واخیست. دوی چې دا پروجیکټ واخیستی، بیا دوی دا تکل وکړي چې یوازې هلکان نه بلکې نجونې هم زده کړه باید وکړي. په دغه ښوونځي کې د نجونو یو کورس خلاص کړي، یو سنټر په شکل باندې خلاص کړي چې په هغه سنټر کې هره نجلۍ که دا راشي ښوونځي ته نه میاشتې د WP د خوا څخه دوی ته راشن ورکول کېږي. دا پروسه 2 کاله وچلېده، خو ریزلټ یې ورنه کړ. هغه کوم نجونې چې په هغه ټیم کې سبق ویل، هغه هم کوم استادان چې موږ په دې کلي کې درته یوه خبرې زه واوښتلم، موږ په ټول کلي کې خپل د کلي ښوونکی نه درلودی. دلته چې کوم ښوونکي راتله هغه د کوټې یا د دا زړو سرانانو څخه ملایان راتله، ملا میراجان او څوک دا خلک وپوسولې، دا دلته راتله، دوست محمد خان وپوسولې، موږ ډېر کوچنیان وو، زما ماسې پیاد کېږي، دا خلک راتله موږ دې سبق راکړو. موږ په ټول کلي کې تعلیم یافته سړی نه درلود.
اجباده راکا کساب و د ده کسابي ډېره لاندې وه منګردی به د خپل کور دپاره دلته راتلی د استادان باندې دا زه د نوي نسل ځوانانو او دا زده کوونکو ته یږدم چې دلته مبارزه سوې ده دلته مبارزه سوې ده چې تا د دا ښوونځي دا د ټول سیسټم تا ته عیار شوی او سوسایټي دې هم په دې سرخلاص کړي چې دلته مبارزه سوې ده دا د مبارزې په نتیجه کې دغه دا سرانان دومره انسټیټیوشن جوړ کړي رالو بیا یې د چلن بله فارموله راوړه ولکه هره نجلۍ تر شپږم صنف پورې مکتب ووایي هغې ته موږ یو شفت معلمي ورکوو او یو شفت به دا خپل سبق وکړو په دې کې 14م 23م او 22م نمبر ښوونځي په نه نوي مناسب ناستې چې زما څه شمېره یې هېره نه شي نه نوي 2000 او 2001 کې دا ښوونځي جوړ شوي دا ښوونځي نه نوي 2000 2001 کې دا ښوونځي جوړ شوي 22 14 او 23 بیا په هغه کې دوی د انجونو دپاره چې دا ساحه یعنی پراخه ده دا سرانان پر 3 کیلومتره ده 500 آبادي ده اوس ما سره څه څه خبره کوله ولڅه آبادي څونه مال تقریبا 500 آبادي نو په دې کې دا ښوونځي چې جوړ کړل بیا د دبليو پی د خاص خوراک راشن ورکول کېدی ولتاسي به دغه انجونې سبق وایي موږ دا دغه ورکو خو هغه پروسه تر څه وخت پورې وچلېدل هغه ریزلټ مقصد داسې نه و چې 50% دی د ریزلټ ورکړي 15 یا 10% پورې دې دغه ورکړي د هغه څخه بعد کې بیا سیبچنه ناولار شو چې هلکانو تعلیم هم مخته ولاړ او د انجون دم ولاړ بیا یې هلک دا شرط کېښوی چې تر 14 صنف پورې ته سبق ووایه 11 او 12 چې ته وایه تا څه به امتحان اخیستل کېږي بیا به ته معلم کېږي یو شوط معلمي کوي یو شوط به که چېرې په دې شرط کامیابه شي د هغه څه بعد کې دا پروسه سوکا سټارټ خو بیا هم مشکلات ډېر وو د دې مشکلاتو څخه زما په یاد کېږي زه بندرې خان استاد امان الله خان دغه آزاد خان استاد زه د دغه سایه خبره کوم موږ به په دې ګلۍ کې څرخېدلو هر کور د دروازه به مو ورته کول چې کاکا ستا بچي نو هغه زارۍ فاستۍ د مشران حاجي معصوم ماما و نوروز لالا و ملک صابر و دا خلک نور څوک دي اوس ولېتا قاسم الله دا انشاءالله د دې ګواهیان دي او هلته په د 23م د لالنامه دا کا او دا خلک ګواهیان دي 14 دغه رقم 22 دا چې موږ به کور پر کور بیا د هغه څه بعد کې دا کمپاینونه شروع شوه 4 کال به موږ وسولې دا کمپاین د انشاء الله نه چلول کېده دا په 2009 کې په کوټه کې د سازمان د خوا څخه د لوکل سازمان د خوا څخه یو کمپاین چلول کېدی د بلدیه پلازې رالاندې ولا موږ په خپل کلي کې ښوونځی غواړو په ښوونځي کې معلم غواړو او په ټولګي کې کتاب او سټوډنټ غواړو بیا موږ رالو دلته به دا کمپاینونه پیل کړل د هغه څخه 4 کاله بعد یا 15 کاله بعد کې بیا د یونیسیار دا رقم سوسایټي ویس یا یونیسیار خپل په تور یا د بل په تور باندې دا کمپاینونه پیل کړل دا 4 افغان بچي باید زده کړه وکړي 4 افغان بچي باید په ښوونځي کې د ازمایښت دا دا چې نن کومې ادارې خپل پروګرامرونه لیکلي دي دوی د ظاهر پښتون سبا سیوا دوی ماته دا په ثبوت وښیي چې دا مخکې مشکل دا زما تکلیف دی چې رالو نن په دې سرانانو کې د دې قوم د سپین ږیرو زموږ کیم زه کله کله دا خبره کوم د نور کیم پوګل افغانان زموږ ورونه دي په یوه کیم کې نوم یې نه اخلم 3 پورسه پراته دي اپسي پولیس لیویز په سرانانو کې یو لیویز یا پولیس یا اپسي ته یې لیدلی دا د سپین ږیرو برکت په ویاړ یې وایي چکچه کوو واجدانان چې موږ د پولیس په لیویز کې راکړي موږ د دې چې موږ دې امن راکړي ما چې دا لارښوونه راکړې ده چې زویه تعلیم بیا خیري به نه راوړي یو شی بل د میډیا په وړاندې وایم موږ شکر الحمدلله تر اوسه پورې دا قیدي نه لرو چې هغه دې د ملک خلاف یا هغه دې د منشاتو وي یا دې پلانا وي یا دې پښتانه
ورونه غونډه کوي جنګالونه کېږي هغه به وي پلار وزوی هم کوي ورور یې هم سره کوي که موږ دونه پوه درلودی 40 کاله به زموږ په ملک کې غوبل نه نو رالو دې ته نن شکر الحمدلله موږ وزره تقریبا دا د سوسایټي ناست دي فارغین وو د مدرسو د چې ورسره واخې نظر زده کوونکي موږ په سرانانو کې په زده کړه بوخت یو چې په دې کې په څه کم 3000 نجونې په څه کم 3000 نجونې تر روان کال ته به انشاءالله دا ټارګټ پوره شي نن 215 نجونې د دغه سکول څخه چې دا زه اوس نن د ده پر سټیج باندې ولاړ یم خالص نجونې د 12 سیمه څخه فارغ دي 215 په وکاله کې فارغ کړي یعنی پاکستان کې یو 50 کېمپ دي په یو کېمپ کې د سرانانو سما سواده راوشي چې په یو کېمپ کې دوی د 12 سیمه پر نجونې په چاغي کستا په سرخاب کستا په رسمي لیسه نسته لسم یو لسم وسستا په سرانان شپږ سکول دي هر یو لیسه هر یو تر 12 سیمه پورې دغه لري نو دا ځای چې اوس نن موږ پر سټیج باندې ولاړ یو یا دا موږ نن اجتماع ده یا مجمع ده یا دا خلک چې راټول شوي دا د هغو سپین ږیرو دغه سرښوونکو دغه ښوونکو برکت دی چې روغ تعلیمي نظام او سیسټم یې مخترع کړی او بیا د دې ټول سپورټر چې هغه یونیسار دی او حکومت پاکستان او بل سوسایټي ده نو زه په حیث د یو افغان کډوال د حکومت پاکستان یونیسار سوسایټي ویس ترقي ایډیو هر څوک چې موږ سره د یو پنسل مدد کوي زه کور ودانۍ ورته وایم او د سوسایټي خو بیا په 1000 ځله کور ودانۍ وایم په دې خاطر چې دا وخت خالص د دوی سره 500 په لس کېمپو کې 500 ښوونکي دوی سمبالوي او په لسګونو زره زده کوونکي سمبالوي نو بیا ستاسې وخت نه نیسم د ټولو مشرانو او تاسو راغلو مننه کوم ټول